سلامونه دوستانو، جوړ بخیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې موضوع مو د یو چا څنګه کولی شو چې پښتنه وکړو چې آیا تاسې په انګلیسي باندې خبرې کولی سئ یا د په انګلیسي باندې څنګه د یو چا څخه پوښتنه کولی شو د یو څه په اړه باندې. Do you speak English؟ آیا تاسې په انګلیسي باندې خبرې کولی سئ؟ Would you mind spell that for me؟ تاسې کولی سئ د دې سپیل ماته ووایاست. How do you pronounce this word؟ تاسې څنګه د دغه لغات وایاست چې په څه شکل باندې دا تلفظ کیږي. What do you mean by this؟ ستاسو مقصد یا هدف د دې څخه څه دی؟ I'm sorry, what do you mean by this؟ زه بخښنه غواړم، ستاسو هدف له دې څخه څه و؟ What is this thing called in English؟ په انګلیسي ژبه باندې یا په انګلیسي کې تاسې و دې ته څه وایاست؟ How many languages can you speak؟ تاسې څو ژبو باندې کولی شئ چې خبرې وکړئ. I speak a little English. زه په انګلیسي باندې لږ خبرې کولی شم یا کمې خبرې کولی شم. I can speak English very well. زه په انګلیسي باندې ډېرې ښه خبرې کولی شم. Your English is excellent. ستاسې انګلیسي excellent ته ډېره ښه ده. I wish I could speak English fluently like you. زه دا هیله یا دا امید لرم یا کاشکې ما ستا په رقم باندې په انګلیسي باندې خبرې کولی سوای. Please repeat what you said. وبخښئ که یو وارې بیا تکرار کړئ چې تاسو څه وویله. I am afraid to speak English. زه داسې شرمېږم ورته چې یا د وام ترس احساس کوم چې کله په انګلیسي باندې خبرې کوم چې غلطي راڅخه ونیسي یا خلک راباندې ونه خاندي. I'm sorry, my English is not quite good. زه بخښنه غواړم، زما انګلیسي ډېره ښه نه ده. I can read English very well but I can't speak. زه انګلیسي ډېره ښه ویلی شم، یعنې د کتاب له مخه یا د تور له مخه څخه، مګر په انګلیسي باندې سمې خبرې نه شم کولی. I would like to improve my English speaking. زه کوښښ کوم چې زما د انګلیسي خبرې قوي کړم یا ځان نور هم تکړه کړم. You have good pronunciation. تاسې ډېر ښه تلفظ لرئ. خدای دې وکړي چې په ویډیو باندې پوه شوي یاست. که کوم سوال لرئ تاسې کولی شئ چې پوښتنه راڅخه وکړئ. د خدای په امان. ښه وخت. بل ویډیو